افغانستان او د استرالیا میچ وشو. په دې میچ کې ډېر زیات اختلافات راغله. د افغانستان د پښتنو یا د افغانستان چې کوم اوسیدونکو دي دوی ډېر زیات ایموشنز کې راغله، ډېر زیات جذباتي شو. څنګه چې تاسو ته پته ده افغانستان په دې ورلډ کپ کې ډېره ښه کارکردګي روانه کړې. افغانستان څلور میچونه مسلسل وګټل او د ښه ټیمونو نه وګټل. اوس په دې یو میچ کې د دوی هم ډېر ښه پیس روانو، د دوی هم ډیر یو ښه فلو روانه وه. افغانستان اول بیټینګ وکړو او 291 رنز یې وکړو. استرالیا له دا ټارګټ ورکړو. کله چې په دویم بیټینګ کې افغانستان بالینګ شروع کړو نو د استرالیا د بیټینګ سایډ یې ډیر زیات مشکلات کې واچولو او مسلسل وکټې راتلې. 107 رنز باندې د استرالیا و وکټې پریوتې وې. په دې وخت کې د افغانستان ویل شي د افغانستان چې کوم فینس دي دی وی چې زمونږه اتلانو کبر شروع کو، زمونږه اتلانو تکبر شروع. راشد خان بجای د دې چې پلاس باندې بال راونی سي هغه په خپل باندې رانیو د غشانته ایکسترا رنز راغو. راشد خان بال کولو میکسویل ورته ولاړو، یو کیچ اوچت شو د میډاف په سرکل کې افغانستان کیپټن هغه کیچ ډراپ. یو بل موقع د افغانستان تر لاس راغه مجيب الرحمن په ترډ مین سرکل کې کیچ ډراپ کو. دوه موقع میکسویل لور کې لیفٹ آرم چینمن بالر د افغانستان بال کولو ایل بی ډبلیو کو میکسویل امپایر آؤٹ ورکو، خو میکسویل ریویو واغستا وکټ میسنګ راتلو نو په کریس کې همدغه شانته میکسویل پاتې. اختلافات په دې باندې دي آیا افغانستان فیلډینګ خراب وکړو یا ویل شي چې د افغانستان کم ټیمز دی یا کم پلیئرز دي دا اور کانفیډنٹ وو، دوی دا میچ ډیر ایزی واغسو. د دې په وجه باندې د افغانستان د لاسونو دا میچ لاړو او دا میچ او بللو. ظاهر داوا په دویم بیټینګ کې چې کله د استرالیا او وکټې پریوتې وي نو چانسز د استرالیا 10% یا 7% 8%، باقی پرسنټیج 90% د افغانستان ته طرف وو. میچ مخکې روان وو، د استرالیا د وینینګ پرسنټیج زیاتېدو، د افغانستان د وینینګ پرسنټیج کمېدو ځکه چې میکسویل ډېر په جارحانه انداز کې په مختلف آل اراوند د ګراوند په 360 ډیګریز کې شاټونه وهل. اوس مایوسی خورا شوې ده د افغانستان د ټیم په دې میچ بللو باندې د افغانستان په ملک کې په عوامو کې مایوسی خورا شوې ده. بالکل دا د مایوسی مقام نه دی. په گیم کې جیت او هار شته دي. دوه پهلوانان چې په خپلو کې ورشي یو به خامخا راغورځي. استرالیا او افغانستان میچ وکړو، استرالیا وګټلو، افغانستان بایللو. کله به میچ بایلي کله به میچ ګټي.